ماښام مو بخیر. د نن مهم خبرونه د زاویې له نیوز باکس څخه. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې نن سهار د جاپاني مرستندویو موسسې د مشر ډاکټر ناکامورا په موټر د نامعلومو وسلوالو په برید کې د ناکامورا په ګډون 6 تنه وژل شوي. د دې ولایت د والي ویان عطاالله خوږیاڼي په وینا چې په یاد وسلوال برید کې ډاکټر ناکامورا د نوموړي موټر چلوونکی او 4 ساتونکي وژل شوي. وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي. PMS جاپاني مرستندویه موسسه کلونه کېږي چې په ننګرهار کې د رغنیزو چارو په برخه کې فعالیت کوي. متاسفانه کله چې ملکي هوایي میدان ته ولېږدول شو او هلته لېږدول کېدو د چورلکې په وسیله باندې د خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډاکټر ناکامورا په ننګرهار کې زرګونه جریبه ځمکه کې کانالونه او د اوبو د کنټرول زمینه برابره کړي، ځمکې خړوبې کړي دي. هغه خدمتونه چې د زراعت او د اوبو د کنټرول په برخه کې کړي دي په تاریخ کې به یاد وي. د افغانستان نامتو سندرغاړي آریانا سعید د ناټو ناستې په څنډه کې د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې د فعالې په توګه د افغان سولې او افغانستان کې د ناټو پر حضور خبرې وکړې. آریانا سعید خپلو خبرو کې وویل سربیره پر دې چې د افغان سولې له خبرو هرکلی کوي خو د طالبانو له راتګ څخه اندېښنه لري. هغې له افغانستان څخه د ناټو پر وتلو هم اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې که ناټو افغانستان پرېږدي ممکن کورني جنګونه بیا پیل شي او افغانستان یو ځل بیا تیر ته لاړ شي. د ناټو سرمشریزه ناسته چې دغه بنسټ د 80مې کلیزې په پار جوړه شوې ده د 3 ورځو لپاره په لندن کې دوام کوي چې د ناټو غړیو 29 هیوادونو مشرانو هم پکې ګډون کړی. د ارزګان یو شمېر ولسوالۍ له تېرو څو کلونو راهیسې له مخابراتي پوښښ څخه بې برخې دي. د یادو سیمو اوسیدونکو په خبره د مخابراتي خدماتو نه موجودیت کاروبار درولی او له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. چارواکي د دې ستونزې په اړه پر طالب وسلوالو راچوي او وایي چې د قومي مشرانو پر مټې هڅې پیل کړي تر څو له وسلوالو څخه د مخابراتي فعالیتونو د بیا پیل اجازه واخلي. د دې راپور نور جزئیات زموږ همکار تاسو ته وړاندې کوي. ارزګان د هیواد په سهیل کې نامنه ولایت دی. اوسیدونکي د روغتیایي، ښوونیزو او نورو پرمختیایي خدماتو ترڅنګ اوس له مخابراتي پوښښ څخه هم بې برخې شوي. له دغو سیمو څخه یوه هم د دهراود ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي له تېرو څو کلونو راهیسې په بشپړ ډول له مخابراتي خدمتونو څخه بې برخې دي. دا غوښتنه ده چې شبکې د علاقې د سیند او رشین د دواړو علاقې چې خپل فعالیت وکړي او زموږ سره د دهراود ولسوالۍ سره د دا رقم کار وکړي لکه د ولایاتو سره شي. هېڅ معلومات نه راغلي نو موږ غواړو چې دا ژر علاقې وګورو موږ خپل دوست قریب سره. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي د دې ستونزې پړه پر طالب وسلوالو ورچوي او وایي چې طالب وسلوالو د مخابراتي شبکو ټول انتنونه په بمونو الوزولي. د مرکز سره په تماس کې یو هغوی اطمینان راکړ دي چې د دهراود ولسوالۍ لپاره سلام خدمه موندل شوې ده. موږ غواړو چې هغه هم را انتقال کړو او هغه انتنان هم ایله کړو چې داخل په ولسوالۍ کې دي لکه روشن او ونوي سیمو. د خصوصي مخابراتي شبکو مسؤلین په دې اړه له تبصرې کولو څخه ډډه کوي خو د ارزګان ترڅنګ د زابل او کندهار ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې بیا مخابراتي شبکې د طالب وسلوالو د ګواښ له امله یوازې څو محدود سات او له هیواده بهر هم د سودان په شمال سیرامیکس کارخانه کې تر چاودنې وروسته اور لګېدنې رامنځته شوې او له امله یې د یادې کارخانې په داخل کې یو د ګازو ټانکر هم چاودلی دی چې د دواړو پیښو له امله 25 کسان وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. روغتیایي مسؤلینو رسنیو ته ویلي پیښه کې د کارخانې د کارکوونکو په شمول یو شمېر نور خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او په خبره یو شمېر کارکوونکي د آسیایي هیوادونو اتباع وو. دا و د نن ماښام مهم خبرونه. ستاسو ملتیا زما له همکاري خالدی حمیدی سره غواړم. سلام و در ادامه مهمترین های امروز تسو ناکامورا رئیس مؤسسه خیریه خدمات صحی صلح ژاپن صبح امروز در نتیجه یک حمله مسلحانه در ولایت ننگرهار زخمی شده بود و همراه با 5 کارمند دیگر این نهاد که افغان بودند جان باختند. عطاالله خوږیاڼي سخنگوی والی ننگرهار میگوید که حوالی ساعت 8 صبح امروز موتر حامل کارمندان این نهاد در ناحیه اول شهر جلال آباد هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. تاکنون علت این رویداد معلوم نیست و هنوز هیچ گروه شامل طالبان مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است.
ناکامورا شهروند ژاپنی از سال 2003 به این سو به ارزش 10 میلیون افغانی پروژه‌های گوناگون انکشافی را در ولسوالی‌های مختلف ننگرهار تطبیق کرده است. حکومت افغانستان به منظور خدمات وی تابعیت افتخاری افغانستان را به ناکامورا داده است. نن سهار د جلال آباد ښار لومړی امنیتي حوزې په مربوطاتو کې په تروریستي پیښه کې ډاکټر ناکامورا لومړی سخت ټپي شو. د هغه 4 ساعتونکي او یو موټر چلونکی شهیدان شو. ډاکټر ناکامورا لومړی حوزوي روغتون ته ولېږدول شو چې ننګرهار والي هلته د روغتیایي وضعیت د لیدو په موخه ولاړ. کله چې دغه وضعیت ولیدل شو د ننګرهار والي په هڅو باندې باګرام ته هغه ته د لیک زمینه برابره شوه. متاسفانه کله چې ملکي هوایي میدان ته ولېږدول شو او هلته لېږدول کېدو د چورلکې په وسیله باندې د خپل ژوند له لاسه ورکړ. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه دولت آمریکا برای صلح افغانستان به تازگی در رشته توییت نگاشته است که طالبان در شکست گروه داعش در شرق افغانستان سهیم بودند. آقای خلیلزاد دیروز در صفحه توییترش نگاشته است که داعش در ننگرهار بسیاری از اراضی تحت کنترل خود را از دست داده است. وی در مورد سهم طالبان در شکست داعش جزئیات بیشتر ارائه نکرده است و اما گفته است که شاخه خراسان داعش در افغانستان هنوز کاملا از بین نرفته و اما این پیشرفت واقعی است. در افغانستان پرورش زنبورهای عسل در این روزها گسترش یافته است. حالا سالانه در حدود 2100 متریک تن عسل در کشور تولید می شود. مسئولان به این باورند که رشد در میزان تولید بیشتر از 30% افزایش یافته است. ادامه را با همکارمان حسیب‌الله اسمتی دنبال. در طی سالهای اخیر تولید و فروش عسل در کشور رو به رشد بوده و افزایش بیشتر داشته است. در این سالها دولت مخصوصاً وزارت زراعت با تقویت صنعت زنبورداری توجه بیشتری داشتند. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگویند امسال تولیدات عسل ولایت تخار در سال روان نسبت به سال گذشته از 70 تن به 100 تن افزایش یافته است. فیصدی افزایش ما 15% است، یعنی از 15% شروع شده تا 60% میزان تولید عسل در یک تعداد از ولایات از جمله هرات، بلخ، بامیان، دایکندی، تخار، بدخشان، به همین شکل ننگرهار و سایر ولایت‌ها نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. از سوی هم آمارها نشان می‌دهد که با تعداد 213,837 فامیل در این زمینه مصروف کار هستند و اینکه خرید وسایل مدرن‌تر برای زنبورداری سبب افزایش تولید عسل در کشور شده است. به طور نرمال تنها در کابل و در این فارم از هر صندوق 10 الی 15 کیلوگرم عسل به دست می‌آید. هر چوکات حجرات عمومی است که خود ذریعه خود زنبور ساخته شده. باز اینا اونجا دمو حجرات یعنی عسلا را ذخیره میکنه، جای به جای میکنه و بعد از اینکه آماده عسل کشی شد تمام اونمو حجرات سر از یار مور میکنه. اگر 75% مور شود هم قابل عسل کشی است، اگر 100% مور شود حجرات خوبتر است. عبدالرحمن از ولایت بدخشان است. او میگوید مدت 2 سال می شود که محصولات طبیعی بدخشان را در کابل به فروش می رساند. این محصولات هم غذا و هم دوا است. عسل، مومیایی، چای کوهی، زیره و قروت پامیر از جمله محصولات است که به فروش می رسد. چای کوهی را برای فشار امروز در کابل که با حساب فشار بالا او را استفاده میکنن یا کاور است به روباتیزم استفاده میشه و قرقات است بهترین محصولی بدخشان است که یک به اصطلاح گیاه علمی است. زنبورداری در افغانستان از سابق رواج داشته و عسل به عنوان بارزشترین برآورده ها است. علاقه‌مندان بیشتری در کشور دارد. عسل تولید شده در صندوق ها پس تصفیه وارد بازارهای داخلی افغانستان می شود، جایی که در رقابت تنگاتنگ با عسل خارجی قرار می گیرد. بهای هر کیلو عسل تولید شده در داخل افغانستان در بازارهای محلی از 200 افغانی شروع تا 3000 افغانی به فروش می رسد. حسیب‌الله اسمتی، زاویه نیوز، کابل. یک بار دیگر سازمان ملل خواستار توقف خشونت و خونریزی در برابر کسانی که به شکل مسالمت آمیز در عراق اعتراض می کنند شد. نماینده سازمان ملل می گوید که اکثر اعتراض کنندگان در عراق طرفدار اصلاح حکومت در تظاهرات مسالمت آمیز هستند. کمیته پارلمانی ناظر بر تحقیقات قضیه استهزای دونالد ترامپ با انتشار یک گزارش رسمی از جمع‌آوری شواهد قاطع و تعیین کننده در خصوص رفتار نامناسب رئیس جمهوری آمریکا خبر داد.
و بلافاصله پس از انتشار این گزارش کاخ سفید واکنش نشان داد و با فریبکارانه خواندن نتایج تحقیقات این پرونده تاکید کرد که هیچ مدرکی بر علیه دونالد ترامپ وجود ندارد. ممنون از این که با ما بودید. خدا نگهدار.